آی سی سی ته لار وکړه، حمید حسن په نړیوال مقام کې. افغان زلمي وتلی پرون په بریا سره او نن بیا لوبیږي. او آی سی سی د افغان میرمنو کرکټ ملاتړ ته راودانګل. پخوانی افغان توپ اچوونکی حمید حسن د نړیوالې کرکټ شورا آی سی سی د سړیو کرکټ کمیټې غړی وټاکل شو. دا کمیټه د کرکټ د مهمو قوانینو او پالیسیو د جوړولو مسؤلیت لري چې مشري اوس سوراف ګنګولي ته بیرته سپارل شوې ده او دغه راز بی بی اس لکشمن هم د غړو په فهرست کې دی. دا د افغانستان کرکټ لپاره یو بل ستر نړیوال افتخار دی او افغانان افتخار کوي چې دغه ډول لوبغاړي نړیوالو پړاوونو ته رسیږي. په ټوله کې به دغه مقام د حمید حسن لپاره ډېرې ګټې ولري چې په نړیواله کچه به د آی سی سی په پریکړو کې حضور ولري. افغان 19 کلنې ملي لوبډلې د نړیوال جام غوراوي پړاو کې له عمان څخه په زړه پورې بریا ترلاسه کړه او نن د هانګ کانګ په وړاندې لوبیږي. افغان ځوانانو د عمان په وړاندې یو نوی منډو هدف یوازې په 12 اوور کې ترلاسه کړ چې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. افغان زلمیان اوس مهال د هانګ کانګ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي دي چې هانګ کانګ 19 کلنې لوبډلې د لوبې پچه ګټلې ده او لومړی د افغان ځوانانو پر وړاندې د توپوهنې پریکړه کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا هم د افغان ښځینه لوبغاړو ملاتړ ته مټې راونغاړلې. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده او دغه اقدام د هندوستان، انګلستان او استرالیا د کرکټ بورډونو په همکارۍ ترسره شوی ترڅو له هیواده بهر میشتو افغان ښځینه لوبغاړو ته د کرکټ او شخصي ودې په برخه کې هر اړخیز ملاتړ برابر شي. د دې کاري ډلې هدف دا دی چې له وطنه وتلو وروسته هم د افغان ښځینه لوبغاړو کرکټ ته دوام ورکړل شي، هغوی ته د تمرین، سیالیو او پرمختګ زمینې برابرې شي او د کرکټ له لارې د افغان ښځو غږ نړیوالو ته ورسول شي. د نړیوالو په باور چې دا ګام نه یوازې د کرکټ په ډګر کې بلکې د افغان ښځو د حقونو او آزادۍ په برخه کې هم یو مهم پرمختګ بلل کیږي.